د خیبر پښتونخوا حکومت صنعتونو ته د بجلی د ورکړې انقلابي ګامونه. د اعلی کچ ورکینګ ګروپ قایم. د صنعتي شعبې د ترقۍ لپاره د توانایۍ د بنیادي ډانچې مضبوطول د صوبایي حکومت پاملرنه ده. د توانایۍ سکرټري نثار احمد. د خیبر پښتونخوا حکومت صوبه کې د صنعتي شعبې ترقۍ او سرمایه‌کارۍ د ودې لپاره انقلابي ګامونو اخیستو سره د توانایۍ د بنیادي ډانچې مضبوطولو او مستحکم کولو پریکړه کړې ده. صنعتي زونز ته د بجلی د ورپېښو مسلو هوارولو او سرمایه‌کارۍ د ودې لپاره د اعلی کچ ورکینګ ګروپ قایم کړی شوی دی. دغه ګروپ د صوبې په ټاکلو ولسي نمایندګانو، سینیر سرکاري افسرانو او صنعتي صارفینو په استازو مشتمل دی. ورکینګ ګروپ به صنعتي سیمو کې د بجلی د بې ځنډه ورکړې باوري کولو لپاره د عمل وړ تجویزونه مرتب کړي. دې لړ کې د ورکینګ ګروپ او صوبه کې د توانایۍ شعبې سره د تړون لرونکو پوهانو اهمه غونډه د توانایۍ او بجلی د سکرټري ښاغلي نثار احمد په صدارت کې وشوه. صوبه کې د بجلی د ترسیل لپاره د صوبایي حکومت ټاکلو ادارو خیبر پښتونخوا ټرانسمیشن اینڈ ګریډ سیسټم کمپنی KPTNGSC چیف ایگزیکټیو سید ظاهر شاه، د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر انوار الحق په شمول وفاقي کمپنو پېښور الکتریک سپلای کمپنی پیسکو، جنرال منیجر حبیب الرحمن، د هزاره الکتریک سپلای کمپنی هزیکو چیف ایگزیکټیو، د ټرایبل الکتریک سپلای کمپنی ټیسکو چیف ایگزیکټیو او د خیبر پښتونخوا اکنامک زونز ډیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی او امپلیمنټیشن اینڈ ریګولیټري افیرز ډپارټمنټ نمایندګانو په غونډه کې ګډون وکړ. د صوبې صنعتي زونز کې د بجلی د ځاندرې، د بجلی د غوښتنې، ګریډ ته د پیښو ستونزو په شمول راتلونکي وخت کې د لوډ د طلب، د قومي ټرانسمیشن سیسټم ایکسپنشن پلان لاندې یقیني کولو لا په بیلابیلو تجویزونو غور وکړی شو. په دې موقع د پیډو نه KPTNGSC ته د ټرانسمیشن لاین د اساسو اړولو په باب له هم تفصیلي خبرې اترې وکړې شوې. د کم دپاره چې د اړونده ویش کوونکو کمپنو ډیسکوز ترمنځ د پانګو د منتقلۍ کنټرولولو دپاره د درېتني لوزنامې یا صفري معاهدې جایزه واخیستې شوه او فیصله وکړې شوه چې معاهدې ته حتمي شکل ورکولو له به زر تر زره تګلاره جوړولی شي. دغه تګلاره او لوزنامه به د بجلی د غوره تقسیم او راتلونکي وخت کې د صنعتونو د پرمختګ دپاره د توانایي جدیدې ځاندرې له مرستیاله ثابته شي. د توانایي او بجلی سکرټري ښاغلي نثار احمد په دې خبره زور ورکړ چې د صنعتي شعبې د ترقۍ لپاره د توانایۍ بنیادي ډانچه مضبوطول او پیاوړي کول د موجوده صوبایي حکومت اولنۍ پاملرنه ده. ښاغلي سکرټري باور ورکړ چې د توانایۍ او بجلی او صنعت او تجارت محکمې به په اعلی کچ د غږ پورته کولو اقدامات کوي. امجد علي خادم، پښتونخوا TV، پېښور.